صحابه کرام رضوان الله عنهم اجمعین او خو د امت اولنې جماعت ته چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بلا واسطه شاګردان دي سړي بلا واسطه شاګردان دي ټول نه دی الله راضي شي ټول ته دی الله زموږ د طرف او د ټول امت د طرفه بهترینه بدله ورکي ټول صحابه عدول دي ټول صحابه عدول دي کم خلق چې د حضرات صحابه رضوان الله عنهم اجمعین بارکه مسلمانان په 6 و 5 کې غورځي څنګه غورځي 6 و 5 کې غدا کړی دی غدا کړی دی غدا سویلی دی غدا سویلی دی نعوذ بالله من ذلک دا خلق دې په خپل ایمان ويریږي سامه خبره زما حج زما روجه زما زکات زما منز زما قربانی زما د اختر منز زما د جمعې منز زما 5 وقته منز زما د جمع منز زما ځان لمنز زما جهري منز زما سري منز زما خیرات زما زکات دا که زه عبادتونه ګڼم دا که زه شریعت ګڼم دا که زه د لوی دین او د ښایسته دین اسلام حصه ګڼم سند سره ګڼم څه سره یو سند دی یو سلسله ده او د دغه سند بنیاد صحابه کرام دي کم بخته ته زما د دین د سند بنیاد مجروح کې هغه باندې جرح کې د دې دیوال د بنیاد چې کمزوري شي د دې دیوال د بنیاد چې ګډ وډ شي د دیوال باندې ته اعتماد کولی شي د چت باندې اعتماد کولی شي په سر به موړي کنه به مو